سلامونه او نیک کلمه ونی زه ما سباون تاسو ګورئ د کیسه ډیجیټل یوټیوب چینل. نن خبره کو په ډیر اهم موضوعاتو باندې لکه د بلوچستان کوم احتجاجونه سي دي په بلوچستان کې کوم حالات سي دي هغه ډیر زیات په خرابېدو دي. لدې ما سوای د افغان مهاجرینو کوم کیسه سي ده هغه په کم ځای ولاړ ده. یو ښه خبر راغلی دی د پاکستان له لوري د هغه افغان مهاجرینو لپاره چې کوم دوی په ویره کې ولو د هغوی لپاره یو ښه خبر دی. لدې ما سوای د طالبانو تر مابین کوم اختلافات ولو یا کوم پروپاګاندا سي کېده هغه د خلکو کوم رسنۍ سي وي چې طالبان تر مابین د اختلافاتو خبرونه ورکول هغوی تر ډېره حده پورې ناکامه سوي دي یا د دوی کوم پروپاګاندا سي وه هغه ختمه سوې ده. اول کم خبر سي دی د بلوچستان د حالاتو. په بلوچستان کې لکه څنګه ستاسو خبر یاست دلته د بلوچستان کوم احتجاج سی و د جعفر ایکسپریس کوم ټرین واقع سی وسول هغه پس څه مړي راوړل سول د کوټې سیول لختون ته بیا د کوم لادرک بلوچستان سی ول د هغوی کوم فامیلونو سی و هغه ورلو د اندېښنه څرګنده کړې او کېدای شي په دې کې د دې کوم کسان وي کوم لادرک سی دي هغه پکې ول سي حکومت دا نو ویل سي دا د چا مړي دي صرف دا ویلو چې دا د وسلوالو مړي دي. نو په وار مخکې دا رقم د تورونه پورې کړي دي چې کوم مړي راوړل کېږي په هغه کې لادرکه بلوچستان اکثره پکې نښه کړل کېږي یا د هغوی مړي راوړل کېږي. نو دوی ول دا مړي کتل غواړي نو ځکه د روغتون ته ورغلي ول هغه پس یا کوم حکومت چې پر دوی باندې کریک ډاون وکړي یا دوی واخیستل وینیول له هغه پس بیا د احتجاجونه وکړو. بلوچ یکجهتي کمیټې مهرنګ بلوچ د دوی کوم کسان چې هغه ونیول سول په احتجاجو کې 3 کسان ووژل سول. بیا کله د مړي په دا 3 کم کسان چې وژل سوي هغه پر د 2 مړو کوم جسدونه چې هغه پر سریاب سړک باندې ښوولي وو. د هغه پس حکومت بیا ورباندې کریک ډاون وکړي هغه یې ونیول او مهرنګ بلوچ یې ونیول. د هغوی په ضد باندې په ټول بلوچستان کې کوم کسان چې هغه راووتل بلوچستان احتجاجونه پیل کړ او حکومت پر هغوی باندې بیا کریک ډاون وکړ او کسان یې ونیول. دغه رقم دا کوم د احتجاجي سلسله چې وه هغه بلوچستان څخه کراچي پورې وغځېدله او هلته هم د مهرنګ بلوچ یا بلوچ یکجهتي کمیټې کوم تنظیم چې دی د هغوی کسان یې ونیول. بیا کله دا کسان یې ونیول له هغه پس د بلوچستانو کوم قامي ګوند چې دی بلوچ BNP بلوچستان نیشنل پارټي هغوی کوم مشر چې دی اختر جان منګل هغوی دا اعلان وکړ چې دوی به لانګ مارچ کوي او کوټ ته به ځي له غوزدار څخه یا له وټ څخه تر کوټ پورې به لانګ مارچ کوي او په کوټه کې به د پرلت ورکوي تر څو پورې چې دا کوم کسان هغه نه راخوشي سوي. خو اوس کوم خبرونه چې دا اوس کله مو دا ویډیو ریکارډ هم دا خبرونه دي چې اختر جان کوم لانګ مارچ چې دی کوم مظاهرین چې دی له وټ سره روان دي نن غرمه دی دا کوم احتجاج چې هغه پیل کړی او شاوخوا 12 بجې دی را روان سوي وو. اوس د کوټې کوم داخلي کوم ځای چې دی په لک پاس باندې هلته د بلوچ مظاهرین او د حکومت تر مابین شخړه چې د هغه شروع ده او دوی دا تورونه پورې کوي له 2 څخه تر 300 زیات کم کسان چې د هغه نیولې دي پر هغوی باندې شیلینګ کم ګیس کم فایرونه چې د هغه ور باندې کوي او هلته به ګڼ شمېر پولیسان چې دي هغه رسېدلي دي او دوی دا اعلان کړی چې دوی به د کوټې هاکي چوک په نامه باندې یو څلور لاره دی هلته به ځي او هلته به پرلت وهي تر څو پورې دا کسان نه وي راخوشي هلته به دوی کښېني او که د اختر پورې یا اختر ته 1 یا 2 ورځې پاته دي نو دوی دا ویل که چې اختر هم د دوی هلته سو دوی به د اختر لمونځ هم هلته کوي او دا کوم پرلت چې د هغه به جاري ساتي. د دې کوم پرلت چې دی د دې کوم لاسنیوی دی یا په بله معنا د دې کوم مطلب خلکو یا کاغه بلوچ کم قامي ګوندونه سي که پښتانه کم قامي ګوندونه سي د بلوچستان هغوی دا د دې دغه کړي چې دوی به هم ورسره شامله وي پر دې پرلت کې دوی هم د دې احتجاج چې دی هغه په دې کې به شامله وي. کوم حالات چې دي په بلوچستان کې په خاص توګه په کوټه کې بیخي زیات په خرابېدو دي. دلته کوم سیګنلز دي د ټلیفون هغه بند کړل سوي دي. انټرنیټ چې هغه د تېرو 2 ورځو راهیسې نشته. تېره ورځ بلکې 2 ورځې وړاندې د کوټې په کوم بډیس مارکیټ چې د هغوی مخ ته
هلته یو 14 نوه سوله، شاوخوا 3 کم کسان چې هغه پکې ووژل سول او 12 یا 14 کم زخمیان چې دي هغه هم ولو په دې وژل شویو کسانو کې د کینسر یا د سرطان د ناروغۍ یو ډاکټر هم شامل وي. دغه رقم 2 عام کسان یو دکاندار پکې ښودل کېږي او داسې رپورټونه مو چې یو پکې د افغانستان اوسېدونکی هم دی. نو د کوم حالات چې دی هغه ورځ تر بلې په خرابېدو دي او بل لور ته که بیا موږ وګورو بلوڅ وسلوال چې دی هغه تېرو 2 شپو پرله پسې دی راوځي. د دوی په وینا چې دوی تر 40 زیاتو ځایونو راوتلي ولو او په هغه رقم که ګوادر سي، که نوشکي سي، که پنجګور سي، که مستونګ سي، که غوزدار خواته سي، که کلاته سي، داسې په مختلفو سیمو کې دوی د شپې راوتلي وي او 15 کم کسان چې دي د دوی په وینا چې هغه د پولیسو یا د امنیتي ځواکونو کم کسانو د عسکرو نیم پوځي کم ځواک چې دی د اف سي د هغوی عسکر وو. د بلوچستان په وینا خو حکومت وایي دا مزدوران ولو. نو کم کسان چې دی هغه وژل شوي هم دي، 15 کسان دی بله شپه ووژل. بلوڅ وسلوال ته که یو لوري مو وګورو بل لور ته دا احتجاجونه دي او بل لور ته که بیا موږ حکومت ته وګورو، حکومت بیا د دې احتجاجو مخنیوی کوي. یو لوري ته کوم حکومت چې دی هغه دا دعوه کوي چې دی تیار دي چې مذاکرات وکړي، د خبرو له لارې دا هر څه معاملات چې دی هغه حل کړي او هغه وسلوال چې غرونو ته ختلي دي بلوڅ وسلوال هغوی سره دی مذاکرات وکړي. خو بل لوري ته کم خلک چې مذاکرات کوي یا د احتجاج لوري د احتجاج له لارې د پاکستان د قانون له لارې کوم حقوق چې دی هغه غواړي هغه بیا احتجاج ته هم نه پرېښودل کېږي. نو کوم حالات چې دي په مجموعي توګه هغه ډېر خراب دي. د بلوچستان کوم صوبایي کوم حکومت چې دی هغوی دا اعلان کړی دی چې کوم احتجاج ته به څوک نه پرېږدي. یو 440 کم دفعه چې ده د احتجاجو یا د جلسو کوم اجازه چې دی هغه لګولې ده، د دفعه یې لګولې ده او احتجاجو د جلسو کوم اجازتنامه چې د هغه منسوخه کړې ده. یقینا حالات په زیات و خرابېدو دي او که چیرې بلوڅ کوم احتجاج کوونکي دي هغه دا وخت تقریبا کوټ ته ننوتلي دي. نو که دوی کوټ ته ننوځي نو د حکومت لپاره به یو بل نوی سرخوږی وي او دوی دا شرطونه یې تر څو پورې مارنګ بلوڅ او د هغوی کوم ملګري چې د هغه نه یې خوشي کړل شوي نو دا احتجاج چې د هغه یا دا پرلت چې د هغه به هم دغه رقم د کوټې په ښار په مرکز کې یا د وزیر اعلی کوم کور چې د هغوی مخ ته حاکي څلور لارې د هلته به دوی دا پرلت وهي. خبره کوو د طالبانو کوم سراج الدین حقاني چې د هغوی په خلاف باندې یا د هغوی د اختلافاتو تر مابین زیات کوم پروپاګنډي چې وي هغه وسوې، کوم رسنۍ چې وي یا کوم یوټیوبران چې وي هغوی په وار وار دا دعوې وکړې. خو دا به زموږ یو ښه دغه دی چې مطلب موږ دا د پروپاګنډا حصه نه یو ګرځېدلي او کوم خبر چې دی هغه هم تر تاسو پورې تر څو پورې کنفرم شوي نه تر څو پورې چې اتنټیکه نه هغه مو رد کړې ده. نو کوم یوټیوبران چې وو په خاصه توګه د پاکستاني کوم یوټیوبران دي هغوی په وار وار دا تورونه پورې کړو چې د دې تر مابین اختلافات یا اختلافات یې تر دې حده پورې د ایشو کول یا د ښکاره کول چې حتی یو بل خلاف د کندهاري او د حقاني ډلې کوم طالبان چې هغه د یو بل خلاف مورچو ته ختلي دي او داسې پروپاګنډه یې کوله. خو خوشبختانه نن دا ریپورټ رالی چې کوم طالبان چې وو یا سراج الدین حقاني چې وو هغه تللی وو هلته که څه هم د دې غونډې هلته باندې ډېر معلومات نشته خو هغه هلته ملاقات کړی وو د شیخ هیبت الله اخندزاده صاحب سره هلته دوی کېنستلي وو. په دې کوم ملاقات کې دا د سکیورټي متعلق ولا بدی کې وسیق احمد وسیق ولو د ما شوی د ملا محمد عمر صاحب کوم زوی سي دی هغه پکې ملا یعقوب هغه په دې کې شامل او وزارت داخله کوم دغه د چارواکي دی هغه پکې شامل او نو شاوخوا 15 کم کسان چې په دې کې شامل شوي دي او په دې کې د داخله متعلق د سکیورټي متعلق د اجلاس ولو او کوم په دې کې داسې یو خبر هم شته چې په دې باندې د افغانستان کوم د نجونو د زده کړو په هکله باندې هم خبرې شوي دي او کم سے کم دا ورته ویل شوي دي چې نور نه وي فعلا دا د کوم هغه زده کړې لکه طب لکه بل داسې زیات اهم دي د هغوی په هکله باندې د فیصله وشي.
څو ورځې وړاندې بلکې 2 ورځې وړاندې د شیخ هبت الله اخندزاده صاحب له لوري د اختریز کوم پیغام چې هغه هم شامل شوی، په هغه کې دا ویلي چې د پاکستان یا د افغانستان په داخله چارو کې دی چاته اجازه نه ورکوي او دوی دا غوښتنه وکړه چې کوم په خاص توګه ګاونډي کوم هیوادونه چې د هغوی د افغانستان په داخله کوم معاملات چې په هغوی کې دي لاس وهنه نه کوي. یقینا دا شي ته اشاره ولا خو اوس دا یو ښه مثبت اقدام دی چې دوی سره کېناستلي دي او کوم پروپاګنډه چې هغه تر ډېره حده پورې به اوس له دې پس ختمه سوي یا هغه کسان چې دا پروپاګنډه یې کوله هغه به یقینا اوس یو بل نوی محاذ یا نوې پوسته ګوري چې دوی کوم د خپل هدف چې د هغه څنګه ترلاسه کوي. دلته د افغان مهاجرینو خبره کې پاکستان حکومت په وار وار دا ویلي چې 11 مارچ به اخري ورځ وي، له هغه پس به بیا د افغانستان کوم مهاجرین چې دي د ACC کارډ والا ACC کارډ هغه کارډ لرونکي دي چې افغان سټیزن کارډ لرونکي دي. دا زیاتره کم کسان دي دا د امریکایانو د راتګ پس پاکستان ته ننوتلي دي، پاکستان ته مهاجر سوي دي. په دې کې زیاتره کم کسان چې دي هغه د ښارونو کې دوی ژوند کوي. له دې ما سوای دوی په څه په کیمپونو کې هم دي. دا د دې کم شمېر چې دی د ACC کارډ لرونکو دا شاوخوا 8 لکه شمارل کېږي او له دې ما سوای POR یا شنه کارډونه چې ورته ویل کېږي پروف آف رجسټریشن دا د UNHCR سره دا کسان رجسټر دي، دا شاوخوا 12 لکه شمارل کېږي. دا هغه مهاجرین دي چې د روسانو په ټیم کې کله چې روس پر افغانستان یرغل وکړي نو دوی را کډه سوي وو، پاکستان مختلفو یا بېلابېلو سیمو ته دوی کډه سوي وو. له دې ما چې دریم کم قسم چې دی هغه کډوال دي چې کله طالبان دویم واري واک ته ورسېدل افغانستان چې د هغه په قبضه کې واخیستی نو دوی چې بولو هغه کم کسان چې دوی ځان ته خطر محسوس شوی یا د بهرني کم نړیوالې کم ادارې چې دي په خاص توګه له امریکایانو یا د ناټو کم پوځیان چې د هغوی سره کارونه کړي د هغوی کم فامیلونه چې هغه بیا پاکستان ته مهاجر سوي وو. د دې کم شمېر چې دی که څه هم کره نه دی معلوم، خو دا شاوخوا 2 لکه شمارل کېږي او شاوخوا 25,000 کم کسان چې دي هغه د پاکستان په مرکزي ښارونو کې لکه اسلام آباد او راولپنډۍ کې هلته میشت دي او دوی په دې تمه دي چې یو دریم هېواد ته ولاړ شي. خو کوم دوی چې دا اوس وخت ورکړی دی پاکستاني چارواکو د 11 مارچ چې هغه دې ولاړ شي که نه وي د دوی پر ضد باندې به کوم عملیات چې دي هغه به کېږي. د ACC کارډ لرونکو کم کسان چې دي دا زیات ولې د دې ته د پاکستاني کم ملک چې ول په هغوی کې دوی ته د جایداد اخیستلو تر یو حده پورې دوی ته اجازه وله، هغه رقم د بینک اکاونټس خلاصولو، پاکستاني بینکو کې پیسې ښودلو اجازه وله، دغه رقم نور معاملات. نو دوی دلته ډېره سرمایه ګزاري کړې، دلته د خلکو کم دغسې دي مطلب جایدادونه اخیستي دي، سرایونه اخیستي دي، کاروبارونه پیل کړي دي. خو اوس که دا کېږي نو یقینا دا د دوی لپاره ډېر د تشویش خبره ده او په دې کې به ناوړه ګټې زیات خلک مشاهده پاتې شي. کله چې دا رقم کېږي نو بیا خلک چې دي هغه بیا له دې څه ګټه اخلي. نو اوس دوی په زیات تشویش کې او بل روزه روانه ده. له دې روزې ما چې وایي په 11 مارچ به اختر وي شاید، نو یا په کوم روزه چې ده یا اختر چې ده دا د دوی په غم یو رقم لړلي و. نو اوس د کډوالو کوم وزارت چې دی هغوی کوم چارواکي چې دی امیر مقام هغوی نن بیان ورکړی و چې دا رقم عملیات به نه کړي چې دوی به تر غاړه نیسي او پسې اخلي وي. د دوی په وینا یا د امیر مقام په خبره چې په وار وار باندې چې دا کوم دغه ورکوي مطلب ډیډلاین ورکوي د پلانکۍ ورځ باندې وځي تر پلانکۍ ورځې پورې د هغوی مقصد هم دا دی چې دوی په عزت سره خپل کور ته یا افغانستان ته ولاړ شي. نو اوس د ده له خبرو که څه هم د دا نه که واضح صاحب دا کوم ډیډلاین دی په دې کې به نور مطلب غځول کېږي او که به نه غځول کېږي. خو اوس فعلاً دا خبره کړې ده چې کوم چارواکي دي په خاص توګه پاکستاني پولیس چې دي هغوی به د دوی پر ضد باندې عملیات نه کوي او دوی ته به په بله معنا دوی به تر غاړه نه نیسي او په زور به نه باسي. او دوی ته هم پکار دی د امیر مقام په خبره چې هغه خپل مطابق
د خپل کوم معاملات چې هغه زر تر زره حل کړي او په خپل په عزت سره افغانستان ته ولاړ شي او د POR کوم کارډونه چې دي د هغو کوم ډیډلاین چې دي هغه کوم اخري د ورکړل شوي تر ځای پورې په پاکستان کې پاتې کېدلی شوی هغه 13 جون دی یعنې شاوخوا 3-4 میاشتې نور دی وخت لري د هغه پس بیا په دې کې کوم غځول کېږي دا موده نه غځول کېږي هغه به له هغه پس معلومي خو فعلا اوس د ACC کارډ خبره کېږي او دا ژړ کارډونه چې ورته ویل کېږي شاوخوا 18 لکه مهاجرین دي په پاکستان کې په ښارونو کې زیات اوسي هغه که کراچي سي که پېښور سي که کوټه سي داسې په غټو ښارونو کې اوسي او دوی کوم جایدادونه چې دي هغه اخیستي دي خو دا یو ډېره ښه خبره ده چې خدای مه کړه څوک بې عزته کېږي نه چې چا ګریوان ته لاس ته ولېږي د چا کور ته څوک نه درېږي یا پر چا باندې چاپه نه وهل کېږي دا به یو ډېر ښه مثبت اقدام ده که چیرې داسې کېږي نو یقینا د مهاجرینو یا په بله معنا د طالبانو یا په بله معنا د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت تر مابینځ به کوم بې اعتباري ور پخوا لاسه دا به نور پسې خرابي دا کوم تعلقات چې دي هغه به نور پسې خرابي او کوم معاملات چې دي هغه به سیاست په لیول باندې نور پسې خرابي خو دا یو ښه خبر دی او تمه امید دی چې دا باندې عمل وسي او کوم پاکستاني کوم پولیس چې دي هغه دا کوم خبره چې ده هغه عملي کړي تر دې مهاله پورې همدا خبر و موږ سره کوم چینل چې دی هغه ضرور سبسکرایب کړئ او موږ ته خپله رایه راکړئ رایه په دې معنا راکړئ چې موږ دا کوم کار چې دی دا نور په ښه ډول تر تاسو پورې څنګه در رسولی سوی یا څه بدلونونه پکې راوستلی سوی دا مشوره که تاسو راکړئ نو زموږ لپاره به اهم هم وي او موږ پر هغه باندې د عمل کولو پوره هڅه کوو ډېره مننه